او حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم د قیامت په نښو کې یو نښه دا ذکر کړې ده چې د وخت نه برکت ختم شي. د وخت نه برکت ختمېده داسې نه دي چې وخت نه برکت ختم شي، وی وختونه به نږدې شي، کال به میاشت شي او میاشت به هفته شي او هفته به ورځ شي. د دې څه مطلب دی؟ نو بعضو علماو خو دا ویلي دي چې بلکل به دا وختونه لنډ شي، مطلب دا دی. او بعضو علماو د دې وضاحت داسې کړی دی، وی مطلب دا دی چې برکت پکې ختم شي. نو برکت ختمېده دا دی چې یعنی کال کې چې کم کار کیدی شي هغه به ته نشي کولی، په هفته کې چې کم کار کیدی شي هغه ته یو کال ته واړی، د یو کال کار د هغه 5 کالو ته واوړي، د ورځې کار د هغې کې میاشتې ولګي. دې ته وایي د وخت نه برکت ختمېده. او که ما او تا سوچ وکړو د خپل ژوند ته که نه، سهار ما او تا راپاڅېدلي یو، سهار ما او تا راپاڅېدلي یو، اوس به لږ څه بعد بیا وده کېږو، صرف چې نن لاړې که نه دې طلایي ته، نو سوچ به وکړي ته چې سهار راپاڅېدلی اوسه پورې تا څه کړي دي، تا ته پته ولګي چې ستا په وخت کې څومره برکت دی او څومره پکې بې برکتي دی. د سهار چې ته راپاڅېدلی اوسه پورې تا څه کړي دي. لازم نه دی چې یو سړی به وایي چې دا خو ما دینداري، زه لازم تا ته دیندارۍ خبره نه کوم، دیندارۍ ته پکې م وګوره او دنیوي کارونو ته پکې م وګوره، دنیوي دې څومره کړي دي. زمونږ د دې وختونو نه برکت ختم شوی دی، نو چې موږ پکې سبا بل سبا شروع کوو امیدونه ساتو، او د اوږده اوږده امیدونه دا د شیطان یو دوکه دی چې موږ یې پکې اچولي. او سورة النساء کې دا خبره الله رب العزت ذکر کړې ده چې شیطان دا خبره کړې ده، ولأمنینهم، زه به دوی ته به امیدونه پیدا کوم، زه به دوی په ارمانونو کې ور واچوم، چېرې بس امید دی امید دی امید دی امید دی، زموږ د امیدونه ختمیږي نه. خطرناکه دروازه چې شیطان پې یو انسان له دوکه ورکوي هغه طول الامل، اوږده امیدونه. یو سړی ما ته دا ویلی شي چې د امید نه بغیر خو ژوند نه تېرېږي، دا صحیح خبره. لازم چې دنیا کې ژوند تېری ستا به څه نه څه امیدونه، خو لنډ امیدونه ساته، لنډ امیدونه ساته. تا د امیدونو نه څوک نه منع کوي، خو تا چې کومه سلسله د امیدونو لګولې ده دومره اوږده چې دیندارۍ ته پکې وخت نه میلاویږي، او چې څوک درته دینداري وایي ته ډایرکټ وایي سبا او بل سبا، یعنی امید لا شتي سبا او بل سبا. او ځکه امام حسن بصري رحمه الله نه دا خبره نقل ده، هغه وایي ما اطال عبد الامل الا اساء العمل. کله چې یو بنده امیدونه ډېر اوږده کړي دي نو عمل ته ګډوډ شوی دی. او د بعضو سلفو نه دا خبره نقل ده، ډېره فایدهمنه ده. وی څلور خبرې د انسان د بدبختۍ نښه ده، څلور خبرې چې په چا کې دا د انسان د بدبختۍ علامات یو نښه ده. یوه ده جمود العین. جمود العین یعنی د سترګو کلکوالی داسې چې د هغې نه اوښکې نه ځي، نو جمود العین دا د بدبختۍ نښه ده. او په موږ کې څومره دی چې د هغوی د سترګو نه اوښکې ډېر وخوشونه لیدلي. دویمه دا خبره وقسوة القلب، او د زړه سخوالی. او دریمه طول الامل، اوږده امیدونه، سبا او بل سبا، سبا او بل سبا، کال بعد، 2 کاله بعد، 10 کاله بعد. او څلورمه ذکر کړې ده الحرص علی الدنیا، د دنیا ډېر حرص کول. چې دا څلور نښې په چا کې که نه دا د بدبختۍ علامات دي. څلور نښې کومې ذکر شو؟ سترګو نه اوښکې نه تلل، سخت زړه، اوږده امیدونه، حرص د دنیا. دا څلور خبرې چې به چا کي که نه نو دا د ده د بدبختۍ نښې دي. ګوره څو پیرې ما ورته ویلي دي سبا به توبه وباسو، ما ورته دا خبره کړې څو پیرې په دې خبره کې چې زه به سبا توبه وباسم ورب الکعبه کلونه پکې تېر شو، ما ورته له صحیح توبه نه ده ویستې، کلونه پکې تېر شو، کلونه. د اوسه پورې هغه انسان هغه چې وایي زه به سبا توبه وباسم هغه اوس هم په ګناهونو کې لګیا دی. چې وایي زه به سبا توبه وباسم چې کله سبا راشي که نه هغه سبا هم د نن په شاني، سبا به زه دینداري شروع کوم سبا هم د نن په شاني.
سبا به زه الله ته واپس کېږم، سبا یم د نن په شاني. او دا حقیقت دی. موږ په خپله څو څو پیري ویلي سبا نه به زه دا کار شروع کوم، سبا نه به زه دا کار شروع کوم. په هغې کې کلونه تېر شو، موږ بیا هم په زوړ حال باندې یو. یعنې عجیبه سبا دی زموږ دا چې دا راځي نه، دا هغه امیدونه دي. او پته نشته چې څو پورې به موږ دا خبره کوو چې سبا او سبا، سبا او سبا، سبا او سبا. او ماله څوک دا یقیني خبر را کولی شي چې سبا راشي ته په دنیا کې. زه دا که یو سړی دا وایي چې دا شته خو په ما باندې ډېرې ورځې راغلي داسې به دا سبا هم راشي، هېڅ پته نه لګېدي چې سبا په تا باندې رام نه شي. ډېرو دا خبره کړې ده چې سبا به په ما باندې راشي او سبا هغوی په قبرونو والا په منځ کې پراته د دنیا نه تللي دي. او که بیا ته په آخرت کې او د دنیا نه تلو نه بعد نصیحتونه قبلې او الله ته ځان نږدې کړې، هغه ته له فایده نه درکوي. الله رب العزت د قیامت په باره کې دا خبره په سورة الفجر کې کړې ده چې په هغه ورځ به انسان نصیحت ډېر ښه قبلوي. دا چې نن یې په قبلولو کې موږ کوتاهي کوو که نه، دا نن چې موږ په کومه دیندارۍ کې کوتاهي کوو، دې ته به د قیامت په ورځ دا انسان ډېر په اسانۍ باندې غاړه ایږدي او دې ته بالکل تیار به د سره به دا وایي نه چې سبا او بل سبا، د سره به څه عذر نه بیانوي. خو الله رب العزت وایي وَأَنَّا لَهُ الذِّکْرَى، خو په هغه ځای کې به ده ته نصیحت قبلول فایده نه ورکوي. دقه به وایي چې یقول یا لیتنی قدمت لحیاتي. اوس دې حسرتونه او ندامتونه کوي، خفګانونه کوي په هغه عمر باندې چې هغه تېر شوی دی، په هغه ورځو باندې چې هغه د الله په نافرمانۍ کې تېرې کړي دي. او ده وی سبا به زه ځان برابروم او سبا به ځان برابروم. او دا ژوند دقه شان روان دی. څنګه چې دا رمضان تېر شو که نه او دومره زر تېر شو چې موږ به پوه نه شو، زمونږ ګورې ټول ژوند داسې روان دی. خو دې رمضان ته زمونږ توجه په دې راځي چې موږ پکې روجې نیسو. هلته د روجې سړی شماري، یوه تېره شوه او دوه لاړې او درې لاړې او اختر جو را روان دی او اخرنۍ لس شوې او د لیلة القدر شپه موږ یې شمارو، ځکه ورته موږ توجه ده چې دا ډېر زر تېرې شوې. نو ګوره زموږ ژوند روان دقه شان دی. ته د دې دغه با شروع کړه د کرونا دا نږدې چې تېره شوه، ستا څه خیال دی کرونا تېر شوي کال به 4 کاله څه د پاسه یعنې تقریبا د تېر شوي دي، یا څه کم یا څه د پاسه 4 کاله. دې ته به تاسو سوچ نه کړی کرونا چې ختمه شوې ده 4 کاله شوي دي. ښه 4 کاله. او دا د پرونۍ حادثه ښکاري، بلکل داسې ښکاري لکه دا چې پرونۍ واقعه ده. پرون دا خبرونه چلیدو چې یاره دومره خلک کرونا کې مړه شو او دومره داسې شو، هلته کرفي لګېدلې ده او دلته دا شو دلته دا شو. نن پکې 4 کاله تېر شوي. زموږ ټولو د ژوند دقه شان روان دي، خو موږ ځان په زور غافله کړی ده. موږ بیا هم په دې سوچ کې پراته یو چې سبا او سبا، پرېږدئ دا سبا او بل سبا، او پرېږدئ دا پړي د سبا او د بل سبا، ویشلوئ دا پړي. څه چې کې نن یې وکړه، نن دا زمونږ ورځ ده، نن زمونږ وخت دی. سبا به توبه وباسم او سبا به د شپې تهجد کوم، سبا به قرآن ادو، سبا به وي د منځه خیال کوم. څو پیري ما ورته دا خبره کړې ده، موږ نه ده کړې دا خبره. نن هم موږ په هغه زوړ حال باندې، نن هم موږ په هغه زوړ حال یو. د چا سره دا خبره یقیني او ګرنټي شتي چې یو ورځ به د حال بدل شي د مرګ د راتلو نه مخکې؟ هیچ چا سره دا ګرنټي نشتی، ځکه چې موږ ته دا پته نشتی، موږ ته دا پته نشتی چې مرګ کله را روان دی. او ځکه بعضو سلفو به دا خبره کوله، وی د جهنمیانو دا چغې چې دي که نه، دا چغې د دې لویه وجه او د جهنمیانو د ارمانونو او افسوسونه چې به په جهنم کې کوي، د هغې یو لویه وجه هغه تسویف و سبا بل سبا. دې جهنمیانو ټول عمر سبا بل سبا کړی دی. سبا به کوم سبا به کوم سبا به کوم، پای کې ورسېدو کوم ځای ته؟ پای کې ورسېدو جهنم ته. اوس که هسې سوچ پکې کوو، زما په دې خبره کې ورک سوچ وکړي، که موږ ته داسې وویلی شي چې سبا به مرې، که موږ ته یقیني وویلی شي چې سبا به مرې، زه تاسو نه تپوس کوم ته به را توبه لیټ کړي؟ که تا ته دا وویلی شي چې سبا به مرې، نن به تهجد کې که نه به کې؟ که نه سبا ته پرېږدې؟ نن به کې. که تا ته دا وویلی چې ته سبا مرې، نن به صدقه کې که نه سبا ته پرېږدې؟ نن یې کې.
که تا ته وویلی چې سبا مري نن به دا علم یې زده کړې، که تا ته وویلی سبا مري نن به الله رب العزت ته وجاړي او د تندی به ورته کېږدي ډېر وخت په دې ځمکه باندې. که تا ته یقیني ده وویلی چې ته سبا مري نو زما او ستا خو پته نه لګي کېدی سبا مري، کېدی چې سبا مري. نو مقصد د خبرې هغه دا دی چې ته هر وخت ځان تیار ساته. که تا ته وویلی شي چې سبا مري نو ته ووایي چې صحیح ده که سبا مرم هم زه به سبا هم دقه څه کوم کوم چې نن کوم. دا ډېر مشکل جواب دی، موږ یې ورکولی نه شو، خو چې سړی کوشش وکړي. او ځکه سبحان الله پخوانو علماو کې سلفو کې یو عالم تېر شوی د عبدالرحمن بن مهدي رحمه الله، هغه به د حماد بن سلمه رحمه الله باره کې و. حماد بن سلمه مشهور امام دی د دین. وی که چېرته حماد ته چا ویلی وی که نه چې ته سبا مرې، یقیني خبر د الله د طرف نه راغلی وی چې ته سبا مرې، نو هغه په دې خپل عمل کې څه زیاتی نشو کولی. ولې نشو کولی؟ نن هغه عمل یې داسې و چې هغې کې نور څه کېدونه، یعنې که ده ته ویلی شوی هم و چې ته سبا مرې، دې پکې څه تبدیلي نشي راوستی. دې طریقې سره سړی ژوند تېروي. که موږ خپل ژوند برابر کړو که نه الله ته ځان نږدې کړو، سړی راته وایي ته سبا مرې، نو زه ورته وایم صحیح ده که نه مرم به ما خو توبه نن ویستې ده، زه به سبا هم دقه شان ژوند تېروم که ما ته ژوند میلاو هم شي. زه د مانځه پابندي کوم، که سبا ما ته ژوند میلاو شي زه دقه پابندي کوم، څه تبدیلي خو پکې نه راځي. ها کوشش به په دې دیندارۍ کې نور د ترقۍ کوم. نو هېڅ چا سره دا یقیني خبر نشته چې دی به سبا یي او که نه به یي. او امام حسن بصري رحمه الله نه یو ناشنا قول نقل دی او دا په دې زړه ولیکئ، په دې زړه. هغه وایي ایاک والتسویف، ځان ساته د دې سبا بل سبا کولو نه. بیا وایي فانک بیومک ولست بغدک، ستا ژوند دقه دی دا نن چې کوم دی سبا نه، ستا صحیح ژوند یقیني کم یو دی دا نننی سبانې نه دی. نو بیا وایي که سبا درته میلاو شو، که سبا دله بالفرض الله تعالی سبا درکو، نو سبا هم داسې ژوند تېر کړه لکه څنګه چې نن تېرې. دا ډېر جوور نصیحت دی، ګوره ښه ډېر جوور نصیحت دی. وایي ستا اصل ژوند دا نن دی، سبا ستا ژوند نه دی. او که سبا دله بالفرض الله درکو نو سبا هم داسې اوسه لکه څنګه چې نن وي. او وی که سبا یې دله در نه کو، که سبا دله الله در نه کو، نو په نن پسې به ارمانونه نه کوې. که سبا دله الله در نه کو، پوه شوې به دې خبره کوم، ولې ورپسې ارمان نه کوې؟ لکه چې تا عمل کړی دی. که سبا دله الله در نه کو، نو ته به په نن پسې ارمان نه کوې، په پرونۍ ورځې پسې. او که الله دله سبا در نه کو، نن دې م تباه کو، څه پاتې شو ما تاسو؟ بیا خو موږ سره هېڅ هم پاتې نه شو. د سبا ته موږ ډډه لګولې وه چې سبا به راځي او سبا رانغی، موږ پکې دنیا نه لاړو. او نن ورځ ما په دې تباه کړه ځکه چې سبا راځي او سبا رانغی، نو ما ورته مکمل تاوان. او بعضو علماء کرامو د مصوف انسان یو مثال ورکړی د سبا بل سبا چې کې ډېر ښکلی مثال دی، په توجه سره واورئ. وی د ده مثال داسې دی چې د ده ضرورت دی چې ضرورت دی یوې ونې ته چې هغه پرېږدي. یو سړي ضرورت را پېښ شو دې ته چې یو ونه ده هغه پرېږدي، د ویښ نه یې وباسي. کله چې دی د ونې له ورغې، هغه ونه ډېره مضبوطه وه، هغه ونه مضبوطه وه. لکه یو سړی اراده کوي زه دینداري کوم، خو چې دی د دیندارۍ ته کله نږدې کېږي که نه شیطان یې ورته نه پرېږدي، دا خو ډېره ګرانه ده او دا به څنګه کېږي او دا به څه کېږي. دغه شان دې سړي ته دا ونه ویسته او پرې کول دا ورته ډېر ګران شو. نو داسې کار به وکړو بل کال له ورپسې بیا راشه. ونه خو به دیسي ده، ونه چېرته تلې ده تختي ونه، تختي خو نه که نه، لکه څنګه چې بعض وي دین چېرته تختي خو نه. دین خو موږ ته ډډه لګولې ده، موږ به په خپلې مرضۍ مطابق بیا چې کرم چروت برابرو بیا موږ دین له ورځو، دین څه تختي خو نه. دا سړی وایي دا ونه خو هسې هم په دې ځي ولاړه ده، اوس پې زما اوس نه رسي، پرېږدو بل کال ته. بل کال له چې دی راغی
نو د دې ته سوچ نه و کړی چې څومره په دې ونه باندې وخت تېرېږي نو دا ښه مضبوطېږي. څومره چې په دې ونه باندې وخت تېرېږي ښه مضبوطېږي، او دې ته هم سوچ دې کمقل نه دی کړی، او څومره چې د ده عمر ډېرېږي دی کمزوری کېږي. نو که ده تېر شوي کال دا ونه لرې کړی وی نو بدن هم برابر و، ونه کمزورې وه په نسبت د دې کال. چې څومره په ونه باندې وخت تېرېږي دومره هغه مضبوطېږي، دومره د هغې جړې ښه کلکېږي. نو ده څومره تاوان وکړو، دو خبرو ته دې قمقل سوچ ونه کړو چې را روان کال له خو دا ونه به داسې نه څنګه چې وسته، دویمه را روان کال له به زما هډوکي هم داسې نه څنګه چې نن دي. دا ډېره د سوچ خبره ده. موږ چې دا وایو چې سبا بل سبا که نه، سبا څه پته لګي، او که سبا راغی او ما ورته ووایو نن په شان به یو. دا مال چې کوم الله را کړی دی موږ له موږ سره شتي نن د دې څه پته نه لګي، دې سبا نه. دا روغ صحت او حدیث کې راځي که نه چې دا غنیمت وګڼه، دا روغ صحت دا نن چې موږ سره دی د دې سبا هېڅ پته نه لګي. د ځواني روانه ده تېرېږي لکه د بادو په شان ختمېږي. دا زور په دې اډوکو کې دا به سبا داسې نه وي. او قسم پرې ته خورم چې سړی یو لحظه محسوسوي کله چې د بدن کې کمزورتیا راځي. او موږ محسوسه کړې ده، موږ ټولې محسوسوو، خو ځان هم په زور غافله کړی دی چې نه شیشه کې ځان ته وګورو که نه نو په زور هسې ځان دوکه کوو چې نه زه د مخکې نه ښایسته شوی نه یم، د مخکې نه اوس لږ تکړه نه یم، دا مټې مې لږې ګټې شوي نه دي، زور را پکې ډېر شوی نه دی. دته ښه پته وي چې دی کمزوری شوی دی یا کمزوری کېږي، خو د هسې د ځان دوکه کولو دپاره دی شیشې ته چې وګوري نو ځان داسې ورته هلک هلک ښکاره شي، او چې بیا پکې ویښتو له رنګ ورکړي او ځان داسې په زور هلک کوي، دې ته خوشحالي. دا موت ته هسې ځان په زور دوکه کوو، نور حقیقت موت ته ښه پته ده. نو سبا به دا اډوکي هم کمزوري، سبا به دا بدن هم کمزوری، سبا به او سبا کېدای شي دا ژوند نه وي. نن ما تا سره وخت هم شتې فارغه، کېدای سبا دا وخت نه وي. موږ ګوره الحمدلله 2 میاشتې یا سره پاسه 2 میاشتې د الله کتاب ته ناستو، ویم الله دې زموږ نه قبول کړي. را روان کال به یو هېڅ پته اوس دا موږ ته پته نشته چې په دې ناستو کې یا په دې اورېدونکو لیدونکو کې به د چا دغه اخرنۍ دوره وه، خو داسې موږ سره شتي چې دا د هغوی اخرنۍ دوره وه. بیا هم یو کوشش یې وکړو، یو محنت یې وکړو، ویې کړو عمل، خو چا چې دا دې ته پرېښودی چې بیا به یې وکړو، او به یې کې یو کال دی په منځ کې څومره لوی قمقلتوب یې کړی دی، څومره لوی قمقلتوب یې کړی چې دی به یو کال دی ژوندی دی به بیا د الله کتاب ته کښېني، یو کال بعد به بیا دی کښېني. اراده هم ده وي، اراده را روان کال له مته وي سمه اراده ده، را روان کال له کال یعنی معمولی قصه هم نه لګي، داسې هم نه وي چې ورځ بعد یا هفته بعد یا ګنټې، کال بعد به بیا زه کښېنمه. دا قصې پرېږدئ، دا سبا بل سبا زموږ دا سفر نه دی دا کوم چې موږ روان یو پکې. سبحان الله ناشنا سفر په دې دی چې دا په یو حال نه ودرېږي. لکه دنیا کې چې موږ کوم سفرونه کوو په دې سورلۍ باندې، هغه کله موږ ودرو، موږ یې ودرو، په لاره کې ګاډی سیټ ته وده شو، سفر ودرېږي که نه ودرېږي؟ خو د آخرت ته چې زموږ کوم سفر دی دا سره ودرېږي نه. موږ پکې وده شو، یعنې عجیبه دا ده موږ پکې وده شو، 8 ګنټې یو سړی وده پروت خو ګوره سفر روان دی. موږ پکې ویښ شو سفر روان دی، که ولاړ یو سفر روان دی، که کینو سفر روان دی، که رورو روان یو سفر روان دی، که منډه وهو سفر روان دی، که خوراک کوو سفر روان دی، که څښاک کوو سفر روان دی. الله اکبر، دومره عجیبه سفر دی چې په یو حال نه ودرېږي. او څومره ارمان کوو موږ وایو چې لږ ودرېدی، کوو نه ارمان؟ دا کله چې سړی په طاقت کې، په زور کې، په ځوانۍ کې، د ده لوی ارمان دا دی چې زما دا ځواني دقه شان پاتې شوې، پاتې کېږي. شئت ام ابیت، که ته غواړې او که ته نه غواړې
دا سفر په تا روان دی. ښه څومره یو سړی خیال وکړي، کله سړی داسې وکړي یعنې ځي په ډاکټر پسې او دوایانې او کریمونه او چې د ده دا ځواني څه نه څه څه شي پاتې شي، لږه پاتې شي، لږه اوږده شي، اوږدېږي نه اوږدېږي. دا ناشنا سفر کې مو ته روان د کمې ورځې نه دا رحله او دا سفر د هغه وخت نه شروع شوی دی، د کله نه چې موږ د میندو د خېټو نه راوتي یو دې دنیا ته. یو سړی راووتو، د یو ماشوم د مور د خېټې نه راووتو، او چې کله راووتو په ژړا شو، ځکه چې د یو ځي نه جدا شو چې په هغه ځي کې د یو څو میاشتې تېرې کړې وي. بیا د دنیا سره دومره عادت شو، د دنیا هغه رڼاګانې ولیدې چې طبیعت یې پکې برابر شو، او بیا پکې روان 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 تر دې چې اچانک به ده پسې د الله له طرف نه ملایک رالو، او د سفر هغه په دې ختم شو. دنیا کې چې د کوم سفر هغه دلته ختم شو. نو که چېرته د ده سفر په دې ختم شي چې الله د نه راضي شوی، بیا خو یې ګټلې ده او څه به یې ګټلې ده. ځکه چې وما عند الله خیر وابقى للذین آمنوا، الله وی د الله سره چې څه دي هغه غوره دي د مؤمنانو لپاره، او د وګټل هغه څه چې هغه څه دي هغه غوره دي. دنیا دقه شان روانه ده، که راحت ده او که سخته. او موږ نږدې ورځو کې تفسیر کې په سورة الانشقاق کې ویلو یا ایها الانسان انک کادح الى ربک کدحا فملاقی. ای انسانه ته په یو محنت او کوشش کې لګیا روان د الله طرف ته، او ملاقات به د الله سره کېږي. موږ ټول په یو هر سړی په یو کوشش او محنت کې لګیا دی، اگر که کوششونه د ټولو یو شان نه دي. دا په سورة اللیل کې الله رب العزت دا خبره ذکر کړې، ان سعیکم لشتى. الله وایي ستاسو ټولو محنتونه جدا دي، ټولو محنتونه یو شان نه دي. د چا منډه ټوله دنیا دپاره، د چا منډه د الله دپاره، یو شان دی. دا محنت دی هم کوي، محنت دی هم کوي. الله وایي محنتونه ستاسو جدا دي، سختې تېرول ستاسو جدا دي، خو هر یو انسان الغرض په یو څه کې لګیا دی. انک کادح الى ربک کدحا، واجبه دا ده فملاقی، او بیا به د هغه رب سره ملاقات کېږي. موږ ټول په د ژوند په دې مراحلو کې تېرېږو، کله خاندو، کله جاړو، کله خوشحالي، کله غم، کله غریبي، کله مالداري، کله روغ صحت، کله بیماري، کله څه کله څه. او زمونږ هغه سفر ورسره ودرېږي نه، هغه روان دي. او دا ورځې چې تېرېږي اخره کې هغه څه مخې ته راشي چې رب العزت ورته مصیبت ویلی دی. فاصابتکم مصیبة الموت، الله دې مرګ ته مصیبت ویلی دی. او دا به څنګه مصیبت نه وي چې هغه د دنیا د لذتونه ټول ختموي، او دا به څنګه مصیبت نه وي چې انسان پرېږدي د خپلوانو نه، د مال نه، د بچو نه، د هر څه نه ختم کړي. دغه مصیبت په موږ ټولو باندې را روان دی. کله را روان دی الله اعلم. مقصد د خبرې زما دا دی چې دا ورځې چې موږ تېرېږي په موږ باندې که نه، او دا شپې دې موږ په زور روان کړي. وګوره که ته روانېږي او که نه روانېږي، خو ته یې روان کړی. بوځي دې سره دقه مصیبت ته دې مخامخ کوي، موت ته دقه مصیبت ته مخامخ کوي. دا ټوله قصه دغې له روانه ده. ځکه چې دا مصیبت کله په موږ باندې راشي، دا مرګ دا مصیبت، د دې نه بعد بیا زما او ستا اصل ژوند شروع کېدو والا دی. او په دې دنیا کې چې دا څه دي او دا څه مخلوقات چې موږ یې نو دا الله رب العزت پیدا کړي دي دپاره دي چې بیا په هغه ورځ پته ولګي چې کله دا مصیبت راشي چا ګټلې ده او چا بېللې ده. او په یو ځای کې ته خلاصی نشتي. څنګه چې زموږ په دې سفر کې ما تاسو ته ووایي چې ودرېده نشي کېدی، کېدی شي ودرېده. دغه شان د سفر ختمېدم زما او ستا په لاس کې نه دي. نو څومره کمزوری ته انسانه، څومره کمزوری ته، او خبرې ما او تاسو څومره ګټې کوو. او زموږ دې کمزورتیا ته وګوره، یعنې نه د خپل سفر ودرولی شو، نه د سفر هغه انتها زما او ستا په لاس کې ده. نو ما او تا سره دي څه، زما او ستا سره صرف یوه خبره ده چې هر وخت ځان دې ته تیار ساتو چې الله سره ملاقات وکړو، الله زموږ نه راشي. دغه یو څه زموږ په لاس کې دي چې نه سفر زما او ستا لاس کې شو، نه د سفر ختمېده. الله رب العزت قرآن کې څه وایي؟ اینما تکونوا یدرککم الموت. هر ځای کې چې تاسو یې مرګ په تاسو پسې راځي. ولو کنتم فی بروج مشیده،
اگر که تاسو په مضبوطو قلاګانو کې ځان پټ کړئ بیا هم دا مرګ په تاسو پسې راغلی خلاصې د هغه مرګ نه نشتي نو چې خلاصې نشتي بیا د هغې دپاره تیارې پکار دی هغه ځي ته د کوزېدو نه مخکې زه غواړم چې زما زړه او بیا ستاسو زړونه هغه په دې خبرو سره نرم شي الله ته توجه زموږ برابره شي غفلت اسمان سره خبرې کوي غفلت زمونږ قسم پرې ته خورم چې هغه د اسمان سره خبرې کوي او هغه خبره هغه وصیت او نصیحت ته جبریل علیه السلام محسوس پیری بیان کړی هغه وصیت او نصیحت ته جبریل علیه السلام رسول صلی الله علیه وسلم ته عش ما شئت فإنك میت څومره ژوند چې تیرې کا خو یاد ساته ته به مري واحبب من شئت فإنك مفارق او د چا سره چې محبت کې کوا خو دا خبره یاده که چې یو ورځ به تی جدا کېږي واعمل ما شئت فإنك مجزي به او چې کم عمل کې کوې خو دا خبره یاده ساته چې د دې به تعالی الله بدله درکوي دا نصیحت په دې زړه باندې موږ له لیکل پکار دي عش ما شئت فإنك میت ژوند تیرې که نه او د خپلې مرضۍ مطابق یې تیره وایي تا ته څوک زنځیرونه خو نشي اچولی نه یو عالم الله په دې مکلف کړی دی چې هغه به خلکو ته زنځیرونه اچوي او راکاږي وی او نه دغه اوس زموږ شتي یو سړی وایي نه زه خپل ژوند تېروم ما کې ولیاذ بالله د دین څه کار دی او د علماو څه کار دی زه به خپلې مزې کوم کوه خو بیا مزو نه بعد څه دي بیا هم مرګ دی که ته دینداري کې هم مرګ دی او که ته بېدیني کې هم مرګ دی اوس که د بېدینۍ د لاسه موږ د دې مرګ نه خلاصېدی شوې اوس صحیح د زور به هم دې بېدینۍ له ورکړی وی چې د مرګ نه ځان بچ کړو او الله ته به نه مخامخ کېږو خو که ته دینداري کې او که ته بېدیني کې په هر حال کې ته خپل رب ته مخامخ کېږي نو بیا ولې ما ورته دینداري نه کوو بیا ولې ما ورته هغه لار نه رانیسي چې په هغې سره الله ربالعزت راضي کېږي بیا ولې ما ورته د دغه قبر دپاره تیاری نه کوو دا زمونږ ایمان دی او یقین دی تر دې چې په دې کې زمونږ سره د کافرانو اتفاق ته چې دا مرګ به په موږ ټولو باندې راشي او هغه قبر رسول صلی الله علیه وسلم د هغې مبارک وایي ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منه ما وایي د قبر په شان هیبتناک ځای چېرته نه دی لیدلی وایي دا د رسول صلی الله علیه وسلم خبره ده چې کله په هغه قبر کې ما ورته کېښودی شي او بیا زموږ نه هغه سوال کېږي زما سوال ستاسو نه دا دی زموږ به څه حال وي جواب به موږ ورکړو چا ته پوهه شته جواب به ورکړو او که جواب ورکوو نو څه جواب به یې ورکوو د هغه جواب نه بعد به زما او ستا نتیجه هغه به صحیح او سبحان الله داسې امتحان دی د دنیا ده چې په دې کې دویمه موقع نه میلاویږي عام په دنیا کې چې کوم امتحانونه اخیستی کېږي د دې بیا هم موقع میلاویږي یو موقع دوه پکې بیا هم ورکوي شاګرد له استاذ موقع ورکړي وایي زه خیر دی بیا به امتحان ورکړي او ډېره غټه خبره هم نه ده که پیل شي یو کال تېرول دي بیا به مخکې لاړ شي خو دا داسې ناشنا امتحان دی چې دې کې بل موقع نه میلاویږي بله که که چېرته بله موقع پکې میلاوېدی نو زما او ستا دا ډډه لګول بیا هم مناسب وو بیا هم زما او ستا دا ډډه لګول مناسب وو چې دې پیر له به خپله منماني وکړو دې پیر له به خپلې مزې واخلو دې پیر له به مزې او چرچي وکړو عیش او عشرت وکړو چې کله بله موقع میلاو شو بیا به ځان برابر کړو خو بله پکې موقع نشته او الله رب العزت په سورة المؤمنون کې د مجرمانو هغه ارمان ذکر کړی حتی اذا جاء احدهم الموت وی کله چې په دوی کې یو تن له مرګ راشي څه وایي قال رب ارجعون یا الله ما واپس مو که چې زه نیک اعمال کو خو بله موقع نشته ځکه الله وایي دا یو خبره دی چې دی به یې کوي دې خبرې له څه اعتبار نشته الله وایي ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون الله اخوا د برزخ ژوند شروع کېدو وایي څه ګپ خو نه دی چې ته به چغې ووایي چې یا الله ما دنیا ته واپس که الله به دې بیا دنیا ته راولي نو دا امتحان عجیبه په څه دی چې دا یو پیر دی
بیا په دې کې بله موقع نه میلاویږي. زما تاسو ټولو ته دا نصیحت دی چې کله دا حالات په موته باندې راشي موت ته تیار یو دې ته. یعنې که تا ته یو سړی دا ووایي زه تا نه سوال وکړم ته فی الحال تیار یې الله ته مخامخ کېدو ته نو کله به تیاري وو؟ کال بعد به برابر شو یا 2 کاله بعد یا 10 کاله بعد؟ که سړی چې او 10 کاله بعد به ما لږه ډېره ګزاره کړي 10 کاله بعد به موت ته یو کال بعد به موت ته یو. زما اوس تا خو د سبا پته سحر منزله به بیا راپاسو که نه دې پته نه لګي. او هغه حدیث تاسو نه دی اورېدلی چې کله رسول صلی الله علیه وسلم عبدالله بن عمر ته وی کن فی الدنیا کأنک غریب. وی عبدالله په دې اوږو یې وله لاس کېښودو دا خبره ورته وکړه وی عبدالله په دنیا کې داسې ژوند تېروه لکه ناشنا یا یو مسافر. نو بیا به عبدالله بن عمر خلکو ته دا نصیحت که چې دا ژوند غنیمت وګڼئ چې سحر شي د باندې د ماښام انتظار مه کوئ چې ماښام شي نو د سحر انتظار مه کوئ. موږ خو د سحر نه موږ خو د کلونو انتظار دی وسو کړ وسو قیسه ده. یو سړی به ما ته وایي چې ته ساده سړی د سحر انتظار مه کوه. سحر خو دا دی سحر خو دا دی ته به وایي چې لاس یې ورسره ولګېده کېدای شي. سحر خو دا دی خبرې د کلونو کوه زموږ خو کلونو ته سوچ دی. نو دا ژوند ډېر تیز روان دی ډېر تیز روان دی او دا د قیامت هغه نښه ده چې راښکاره شوې که خپل خیر خوایئ که غواړئ چې د آخرت د تاوانونو نه ځان بچ کړئ نو د نن نه د اوس نه دینداري شروع کړئ او الله ته واپس شئ. او هسې ګپ مه لګوئ. زه به تر زړه نه دا خبره وکړم هسې ګپ مه لګوه ځان مه غولوه. کله کله موږ ځان دوکه کوو او دې ته سوچ نه کوو چې زه ځان تباه کوم. لکه کله سړی ځان ته ووایي که نه که دا دینداري کول غواړي ضمیر یې ملامته کي عالم یې ملامته کي مشر یې کیدای شي ملامته کي او کیدای شي یو ملګری یې ملامته کي. نو دې ځان سره دا ووایي چې نه حدیث کې خو دا هم راغلی دي چې کله یو بنده داسې وکړي بیا داسې وکړي بیا داسې وکړي بیا الله بخي. او دا خو قرآن کې داسې راغلی دي چې الله داسې داسې وکړي نو بیا بنده داسې داسې وکړي نو الله داسې کوي الله دې بخي او الله غفور الله رحیم. دا کله موږ ځان سره هسې لګیا یو ځان تباه کوو او په دې نه پوهېږو چې را موږ ځان تباه کوو. نو درته دا وایم چې هغه دینداري چې کې مسخرې نه وي صرف دا نه چې درس ټیم کې ته دیندار یې د عالم او د شیخ په مخ کې سبحان الله او لا اله الا الله نه. دینداري ګوره دینداره چا ته ویلی کېږي چې د ده ظاهر او باطن یو شی دی. دا دیندار لنډ تعریف د دینداره دی د ده ظاهر او باطن یو شی دی چې په توره تیاره کې یوازې که نه او که دی په سوونو خلکو په منځ کې پرېږدي د دینداري دا نه بدلېږي. دا دینداري پکار ده دا که دی غریب او که دی مالدار. زمونږ د بعضو دا ډېره ناشنا دینداري ده کله داسې کار مار ولګي که نه او پیسې میسې او سړی به ډېر چورته کې بیا دینداري کوي. کله حالات لږ ګډوډ شي چې وی ګورې بله ورځ یو هغه دیني بس هم پرېښودی. یا چې غریب وي نو دینداری او چې لږ مال ورسره خوا کې جیب کې راشي بیا ریوس ګیر ولګي د دین نه واپس شي ولیاذ بالله کوم رب چې ورسره احسانات کړي د هغه نه واپس شي. دا د دینداره سړي نښه دې سړي ته زه دینداره نه وایم. ولې ورته دینداره نه یم؟ ځکه چې د الله عبادت په مخصوص حالاتو پورې تړلی دی. که داسې وه نو د خپل رب بندګي کوم تیار یم ورته که داسې نه و نو ګوره بیا ورته تیار نه یم. دا د کوم ځای دینداري ده مړه؟ یعنې زه به د الله رب العزت بندګي کوم که زه مالدار وم زه به د الله بندګي کوم که زه غریب وم که الله بچي راکړو یو خو ډېره ښه ده که الله کاروبار راکړو یو خو ډېر ښه دی که تنخوا مې ټیټ و یو بیا خو ډېره ښه ده. داسې دینداري ده. بعض وایي دیندار بعض پکې لا دا وایي وی دا ملکونه وی د پیسو د ګټلو دي دا د کاروبار دی. دینداري خلک ملک کې کوي. پته نه شي چې ته په عقل باندې څه چل شوی دی چې دې ته خو د ماشوم سوچ دی چې هغه رب چا چې موږ پیدا کړي د بندګۍ دپاره یو اوس به موږ د هغه په بندګۍ کې دا شرط تړو که چېرته موږ پلاني ملک یو بیا به بندګي کوو. او الله وی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما ندی پیدا کړي انسانان او پیریان مگر د خپل عبادت لپاره
او یار د عبادت لپاره کله شرط د مالدارۍ تړي، کله شرط د روغ صحت تړي، کله شرط د خپل ملک تړي، کله د بچو تړي، کله د ځوانۍ او د بوډاوالي تړي. داسې شي دینداري ده. دینداري دا ده چې په هر حال کې د الله عبادت او دین له قیمتي وخت ورکوي. او هغه داسې ما څو پیرې تاسو ته ویلي دي، بیا یې درته وایم، د دین دپاره وخت به ثابتي، د دنیا هغه به ګډوډ کېږي. دلته خو اورېدو کې ډېر اسانه ده، خو که چېرته عملي کړې به ورته پته وایي دا ډېر ګران کار دی. د دین دپاره به وخت ثابتي، دنیا هغه به مخکې وروستو کېږي. نو رواج دا دی، رواج عام دا دی چې د دنیا دپاره وختونه مضبوط ټاکلی شوي دي، دین مخکې وروستو کېږي. یعنې مثال د دیندارۍ یو ګینټه په ورځ کې راغلی، یو 2 ګینټې، خو ملګری راغی، دین سے تختی خو نه بلې ورځې ته شوه کیسه، یا کار یا پیسې یا بچو وي، څه مطالبه یې وکړه، د هغوی سره مصروفه کېدل پکې وو، دینداري لاړه راله. ده ته اوس دا ووایي چې ستا چې د دنیا دا کم ټیم دی، په دې کې به اخوا دېخوا ونه شي، نه دې کې در سره اخوا دېخوا نه کوي. تا ته پته شتي نه چې دا وخت زما د څه دی، چې کله موږ قصه الټه کړه، د الله د راضي کولو دپاره وخت مضبوط وټاکو، ثابت، چې هغه به خوځېږي نه، الا بعض اعذار داسې دي چې هغې کې څه نه کېږي، زړه یې خبره نه کړو او نه د هغې تفصیل موږ کوو. او کله که دنیا راله مخې ته، نو موږ به دنیا اخوا دېخوا کوو، خو چې د دین دا وخت پکې ګډوډ نه شي، بیا به موږ دینداره ګڼلی کېږو. نو کوشش وکئ الله ته د واپس کېدو، د نن نه د وس نه، زما خبره ګوره د سبام نه ده، د نن نه د وس نه الله رب العزت ته واپس شئ، او د خپل رب سره یو مضبوط ربط جوړ کړئ، چې موږ باندې مرګ په داسې حال کې راشي چې ملایک موږ له دا زیری راکړي، او زموږ دې سات او زموږ دې روح ته دا ملایک ووایي چې راوځه ای پاک روحه، ای پاک سا، د داسې رب ته چې هغه تا نه راضي دی، هغه تا ته په غضب کې نه دی. داسې دینداري وکړئ، داسې واپس شئ خپل رب ته. روژه کې چې کوم عبادات هم کړي وو، هغې نه ځان مه پرې کوئ. زما امید دی انشاءالله تاسو ټول نیکان خلک یې، تاسو به د شوال هغه روژې هم ختمې کړي، خو که چا نه یې ختمې کړي نو هغه هم په دې میاشت کې یو څو ورځې پاتې دي. دا زمونږ هغه دینداري دا یو مثال دی. دا 6 ورځې بیا موږ د دنیا د لاسه روژې نه شو نیولی، هغه نور په دې نیوي ځکه چې هغه د اسلام رکن دی، یعنې که هغې کې څه ګنجایش کېدو نو هغې کې به مو اخوا دېخوا کړی. داسې حقایق وایم که څوک خفه کېږي، الله دې په خوشحاله وي، الله دې خوشحاله وي. که هغې کې ګنجایش کېدی د دنیا دپاره به پکې موږ څه ګوتې نه ووالي، هغې کې څه کېږي نه، هلته رکن دی، رکن دی. او بیا پښتنو پکې دا خبره مو راچولې ده، ډېر پښتانه داسې هم دي چې هغوی دې روژې کې دې ته سوچ نه شي چې زه پې الله راضي کوم، وایي دا خلک به څه وایي چې دې لوی سړي ته وګوره روژې نه یې نیولې. هلته پکې پښتو او غیرت هم راشي. اوس چې دا شپږ روژې دي او د دې نیول سنت دي، نو زموږ حال ته وګوره، دا زموږ دینداري ده. دا په یو نږدې ښه مثال بیان شو چې کله موږ ته پته ولګېده چې دا روژې نیول لازم نه دي، نو بیا زموږ ته ډېر هم بیا نه لګي. لکه دغه روژې چا نه یې نیولي ویې نیسئ، هغه د قرآن هغه خپل ورد مه پرېږدئ. بیا که دا روژې ختمې شوې، هفته کې 2 روژې که الله طاقت در کړی، که دغه نه میاشت کې 3 ورځې روژې نیسه، هغه صدقې، هغه خیراتونه، هغه روجماتي خلکو له چې دي ورکول، هغه د خیر کارونه مه بندوئ. هغه درسونو کې شرکت، په هغه ورځو کې لا 5 ګنټې ناسته وه، اوس کمه ګنټه یا ګنټه ناسته وئ، نو چې ته دې ته د دغه دیندارۍ نه واپس کېږي، دا ډېره خطرناکه نښه ده. ځکه چې علما کرام د عمل د قبلېدو نښې ذکر کوي. یوه نښه پکې دا ذکر کوي، وایي که په عبادت پسې دی
دینی حالات برابر شو او ترقی دی کوله نو دا یو قسم زیر دی چې الله د هغه عبادت قبول کړی دی او که په شا روان شوي نو بیا ویریږه کیدی شي الله رب العزت ستا هغه عمل نه قبول کړی نو دا یو نصیحت ټولو ته ابتدایي درس په دې د درسونو په دې مبارکه سلسله د دې په دې سر کې چې بیا دا سلسله شروع کیږي او من راواپس شو د الله طرف ته او توجه ورکو دې دین ته او د دې زده کولو ته او د دې پرچار کولو ته د دې خورولو ته او په دې باندې عمل کولو ته توجه ورکو او انشاءالله د درسونو سلسله به هم ترتیب باندې وقت ورځي وي د تفسیر درس د سوالات و جوابات و نشست د عمدة الاحکام درس دا که ما تاسو ته پوښتنه کوم کې تاسو نه یری تاسو ډیر ته به دا پته مې چې کم کم درسونه وایي د عمدة الاحکام درس بیا به څه درس راځي رحیق الازهار د مؤمن بنده خوونه او د صحابه کرامو سیرت کوشش وکړو ان شاء الله که الله جون راکو نو هماغه ترتیب باندې به درسونه او همدغه ځایونه به شروع کوو به کوم ځایونه باندې چې آخري خبره ختمه کړې او دا وګوره څومره د الله اوچت نعمت دی چې بیا موږ هغه ځای ته راورسوي په کوم ځای چې خبره ختمه کړې ده او بیا موږ له یو ژوند راکړي نو د دې نه فایده والی د دې موقع نه فایده والی او دا غنیمت وګڼئ او ډېر ملګري به داسې چې هغه لا خبر هم نه دي نه به چې درسونه شروع شوي دي ځکه چې ډېر ملګري وروڼه او خویندې داسې هم دي چې هغوی دا نټ او دا موبایل دا ډېرې نه استعمالوي نو تاسو له خبر ورکوي خیر د صدقه جاریه ده که چېرته الله رب العزت ستا په واسطه باندې یو بنده ته هدایت ورکړي نو ته وګټله او سمه ګټه دې وکړه او دې ته ډېرو ملګرو سوچ نشته د ډېرو ملګرو ما د شمار یو څو ملګري زه پېژنم چې هغوی کوشش کوي چې دیني مجالسو ته ځان سره نور مسلمانان راولي شمار نور پکې داسې ډېر دي چې موږ دعا کوو موږ چې یا الله دې اوس مضبوط وساته چې دې ونه تښتي چېرته باقي خو لا پرېږده نو کوشش کوئ چې ځان سره ملګري راولئ او کوم ملګري چې دې درسونه له به راتلو اورېدو دپاره او نه دي خبر نو هغوی له خبر ورکړي الله رب العزت دې موږ له توفیق راکړي د دیندارۍ او الله رب العزت دې موږ له توفیق راکړي په داسې مجالسو کې د ناستې هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد